سلامونه ملګرو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. څنګه کولی شئ د ټلیفون اخیستلو په مهال باندې اصیل او بدل ټلیفون وپېژنئ؟ نو د دې لپاره به تاسو هغه ټلیفون روښانه کړئ او تاسو به په ټلیفون کې د لمبر د ایلولو صفحه او یا هم د کیپډ صفحه خلاصه کړئ. هلته به تاسو ستوری علامت لمبر 0 او علامت نمبر کې کاږئ. نو تاسو ته به د ټلیفون سیریال نمبر یا د ټلیفون آیډنټیفیکیشن نمبر ښکاره شي. تاسو به هغه لمبر اخري 4 لمبرونه د ځان سره نوٹ کړئ. دغه نه به وروسته به تاسو ټلیفون ګول کړئ یا به خاموشه کړئ. د ټلیفون بیترۍ به وکاږئ او دغه 4 لمبرونه چې تاسو ته ښکاري دا به هغلته به تاسو ته هم د ټلیفون سیریال نمبر یا آیډنټیفیکیشن نمبر ښکاره شي. نو دا دواړه لمبرونه به تاسو سره پرتله کوي. که چېرته دواړه لمبرونه سره یو شان وي نو ټلیفون اصیل ده، او که چېرته دواړه لمبرونه سره توپیر ولري نو د ټلیفون له رانیولو څخه ډډه وکړئ. همدارنګه تاسو کولی شئ چې دغه سیریال لمبرونه د ټلیفون په پوښ یا د ټلیفون په کارتن باندې هم پیدا کړئ او سره پرتله یې کړئ. که چېرته دغه سیریال نمبر چې تاسو د کیپډ له لارې راوویسته او هغه سیریال نمبر چې په باکس باندې ده یا تر بیترۍ لاندې سره توپیر ولري نو ټلیفون بدل ده، او که سره یو شان وي نو ټلیفون اصیل ده. هیله د ویډیو مو خوښه شوې وي. د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. ښې چارې او ښه ورځ.